السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ خیر برابر یې سیتم خدای امید لرم چې خبر الله خدا آباد لره بهیر شي اقبال یم او راغلی یم د شلتالانو باغ ته او دا زموږ په دې کلي کې دلته دي په لنډه شا کې او ماشاءالله ډېر زبردست باغ دی او ډېر زبردست شلتالان پکې شوي دي او دلته د دونه ځانه شلتالان وړم ځکه چې دا هلک د چا باغ دی نو هغه زما ملګری دی چودري ته نوم دی خپل نوم یې بل دی خو موږ د چودري وایو او د هغې تاڼې دي نو راغلی یم باغ ته نو د باغ ویزټ در کومه ماشاءالله ډېر مزدار باغ دی ځینې بوټي خراب شوي دي بای دا اوس کم نمبر چلیږي ښه دا 5 نمبر دی دا وړاندې باغ چې دا څوم نمبر دی اتم نمبر دی ښه بای په دې باغ کې م ګرځوم د ونو ویزټ در کومه بای ماشاءالله دا شلتالان دي تاسو لیدلی شئ دا یو هلک پکې دی دا 2-3 کال نه راځي خو دا ډېر خطرناک دی اورې چودري راته وایي چې چا له ځانه ورنه کړي ماشاءالله بای دا باغ دی او بای په دې کې دا چل دی چې ډېر په ترتیب سره کرل دي په دې کې دننه ټیکټر ګرځي او دا اړه یو دوه پکې دا کې په سیزن کې بیا ځان دغه کړي دا غنم کړي او نور پکې دا شلتالان دي شلتالان پکې مې وبای دا غیا چې دا نو دا هم خلکو د مخکې نه خپل پلاټونه منلي او ځان یې نیولي اورې دا یې اخیستي بای دا شلتالان دي ماشاءالله رنګ یې څونه مزدار دی زبردست زه ګرځم او ځان له پکې غټ غټ شلتالان ګورم چې هغه ته راوشو کومه ځکه چې ملګري ته مې ویمئ دا پکې ماشاءالله ښکلي شلتالان دي زبردست او باغ خو ډېر غټ دی د چا خبره چې سهار راشي د ماښام به ورپکې ګرځېدی نه شي اورې ټول هغې ته نه شي رسېدی یا الله دا اوس لګیا دی زما دپاره پکې غټې غټې دانې ګوري الله دې خوشحاله کړي دا غریبانان هم یاره ټوله ورستړي شي او بهي په دې کې دا بل دا چې کله شوکوي که نه نو د دې دغه چې کومې چا سره ولګي دا پاڼې یا دغه د دانې نو دا بیا ډېر زیات خارښ کوي یاره خو پته نه لګي چې دوه تر څنګه عادت دي دغه خبره وایي غریبي به د بلا ده اورې نه چې په تاسو باندې دا دغه ولګي بیا تاسو څه چل کوئ دې سره دا بیا څنګه لر کوئ لامبل سره بیا ټیکي سره ماشاءالله او بای په دې کې هم ګورئ دغه دا خپل خپل استادان یې پکې دا څوک چې پیټۍ ډکوي که نه او د هغې ځان له استادان څوک چې شوکه کوي د هغې ځان له کسانې او دې دا ځینې خو داسې شوکېږي خو د دې لپاره یې درمپایي راوړي ښه مزداره او یو بوټي د درمپایي ودرې هغه سیړی او د هغې سره شوکوي او په دې کې خپلې ورایټیانې په هر باغ کې 3-4 قسمه او زما په خیال د 1 نه والا د 8 پورې نمبر یې پکې دی په هر یو باغ کې بیل بیل بوټي لګېدلي د هغې سره بیا په نمبر شوکوي زه پکې هم غټې غټې دانې ګورم او ستا څه نوم دی؟ سردار ته کوم ځای؟ د مردان دا هغه لرې ځای نه او دا تاسو له څونه دیاړي درکوي؟ مونږ له 1000 روپۍ دیاړي درکوي او دا کانه پینه دا نور کوم خرچه چې دا په دو باندې دا نیکانو باندې په نیکانو باندې او د څه ټایم نه دا کار کوي؟ دا زموږ 3-4 کال وشو 3-4 کال وشو ښه په لکه دې په سیزن کې دا کار کوي نور بیا دې نه علاوه څه کوي؟ لوکاټ شو خلک صرف د باغونو دا کار کوي تاسو د شوکي کار کوي او څو ورځې بعد کور ته ځئ؟ بس زموږ چې کله کار ختم وي بس بیا ځو چې سیزن ختم شي بیا ځئ؟ ماشاءالله دی بای ځان له شلتالان شو کومه او نور پرې م راسره نشته او دا وړوکی شان ویلاګ مې تاسو سره شریک کړو او د بل ویلاګ پورې د الله په امان